زما نوم قدرت لا دی. زه تقریبا د 12 کالو څخه کسابه کوم په یارو کې. د لاندې غوښې تقریبا زه د 3 کالو څخه کېږي د لاندې غوښې مو سره شروع کړي دي خرڅوو یې، او په دا یخ کې خاص کار چې د یخ موسم سي، واورې بارانونه به انشاءالله وسي په دا موسم کې، نو بس د دې غوښې سیزن د شوروا لپاره دی. ښار والا چې دی هغه نو د شوروا ډېره نه خوري، هغه کړایي بوټۍ نه جوړوي، کړایي زیاتره کړایي ښار والا ترې جوړوو. په دې سارا سیمو کې چې دی بغیر شوروا په بل شي کې نه استعمالېږي. د ورځې لمر ورکوو، دا لمر بیا ډېر خوږوالی شیرینوالی ورکوي. دا د لاندې غوښې تقریبا د دې مین سیزن خو د ټاپ یخ دی، د 3 میاشتې کوم ژمی راځي. دوی موږ پوره یوه شپه په دې مالګو په ینجه کې موږ ږدو. زما پلار تقریبا د 18 کالو څخه کساب اوسېدلی دی، کسابه کسبې دی. زموږ د پلار چې زموږ نیکه جوړېږي د هغه هم دغه کاروبار. د لاندې غوښې تقریبا زه د 3 کالو څخه کېږي د لاندې غوښې مو سره شروع کړي دي خرڅوو یې، او په دا یخ کې خاص کار چې د یخ موسم سي، واورې بارانونه به انشاءالله وسي په دا موسم کې، نو بس د دې غوښې سیزن. مخکې داسې و چې دا خلکو به پسونه رانیول، بیا به یې خپله لاندې کول، نو ځکه اوس پیسې چې دي ډېرې ګرانې شوې، پسونه ګران دي، دا سړي د وس کار نه دی، شوق به کېږي خو تیارولی یې نه سي. نو په داسې مسله کې موږ راولاړ شو. دا په 10مه میاشت کې موږ دا لاندیان شروع کړو، خپل یې وچ کړو، حلال یې کړو، سټاک راته کښېږدو. بس نو بیا داسې مسله پر دوکانداري عام پرچون روانه وي، کیلو 2 5 حتی د پاو پورې مې خلکو تور کړي دي، او وایي ورته اوس یې شوقي موږ جواب کړي نه دي. دا د لاندې غوښې تقریبا د دې مین سیزن خو د ټاپ یخ دی، د 3 میاشتې کوم ژمی راځي. پالسو د دې څه علاوه خو زموږ سره شته چې ډېره شوقي وي، هغې 4 میاشتې کې هم خوړی سي، په 5 میاشتې کې هم څوک غواړي چې ډېر یخ نه ختم شوی، معمولي ګرمي یې هم شوقیان شته خوري، زموږ سره انشاءالله شته کې هر وخت یې په لاس ورکولی سو. د لاندې غوښې خو چې دی زما وروره دا خاص کار منشی د شوروا لپاره دی. د دې څه شورواوې تیارېږي، د دې شوروا ډېر ښه خوند کوي. موږ یې په خپله شوقیان یو، زموږ حاجي صاحب په خپله ځان ته شخصي کړی دی، دا زما د لا نه خوري، وایي دا زما خپل شوق دی، د دې شوقه پرې درته وایم. او بل دا دی خاص کار ښار والا چې دی هغه نو د شوروا ډېره نه خوري، هغه کړایي بوټۍ نه جوړوي، کړایي زیاتره کړایي ښار والا ترې جوړوو. په دې سارا سیمو کې چې دی بغیر شوروا په بل شي کې نه استعمالېږي. لاندې موږ پسه راولو، حلال یې کړو، بیا چې مو حلوې کوي، ښه خوندور یې پرېولو، داسې پسه حلالوو چې په کلر ښه ژړ خېږي، لاندې نو په ژړ کلر کې ښه خوند کوي. بس بیا د ده څه موږ وروره پسان جوړ کړو، پسان چې مو تیار کړله د هډو څه دا کوشش کوو چې هډ د غوښې څه لږ لغړ کړو، نو بیا خرابېده نه کې کوي. بیا د هغه بعد چې کوم دی موږ مالګه وو، انجه بولي، دا انجول یې بولي، څوک یې انجه بولي. دا بوټی دی 1 کیلو تقریبا په 4000 میلاویږي. موږ دا په هاون کې میده کړو، ویې کوټو، دا مالګه زله ګډه کړو، بیا دا پر دې غوښو په هر هډ باندې جلا واچوو، په دې کې د هډو ساره مغز راځي، دا موږ دې وباسو، خرابېده بیا کوي چې هغه دې ووځي بالکل، بیا خبره کلیر سي. د هغه څه بعد چې دی موږ پوره یوه شپه په دې مالګو په ینجه کې موږ ږدو، د غوښو څه جوس راوکاږي، دا اوبه یې وچ سي، انجه مالګه چې دا خپل کردار ادا کړي، دا غوښې وچ سوې، نوې ووتې، بیا دا موږ راواخلو، په لکړې واغوندو یا روغ پسان پر د غټ بانډ سره واچوو، ولمر ته زړوو چې وچ سولې، تقریبا د ورځې لمر ورکوو، دا لمر بیا ډېر خوږوالی شیرینوالی ورکوي. د دې څه علاوه چې دی بیا ماښام راواخلو، پټ یې کړو، مطلب د شو 9 بجې ګورو، سارې بر ته باسو، ولمر ته تیاروو. داسې سله روانه وي چې کوم وخت وچ سوې، تیارې سوې، د ګراکۍ و د دوکاندارۍ لیول پر برابر سو، بس بیا موږ و ګراکانو په خدمت کې حاضرو. دا تقریبا چې خواري ورسره وکاږو، موږ په 15 ورځې کې کلیر وچوو. موږ نو د پنکې خواري عمر سره باسو، د لمر ترتیب عمر جوړوو، کوشش مو دا چې په هفته کې موږ وچ کړو، موږ خپل زور سره کوو. خو دی تقریبا مین په 15 ورځې 14 ورځې کې بالکل داسې چې زړه نه بر دا چې دلته راسي موږ د غټ پسان جلا پر لرګي ایښي دي، دا کوچني 1 کیلو 2 کیلو 3 دام په لکړه پرېولي دي. ګراک پکې ګرځي، حتی دا رقم یې چې ځینې ګراکان نور مصروف وي، چاړه ورکړو، دی تللی دا خوا خپلې غوښې کې راخیستې. موږ دا اعتراض نه شته چې دا ځای وایو راچولی دی، دا دې نه دی راچولی، دی د اختیار دی. دا سره 1 2 3 کیلو پاو دا په لکړه زړولي، او روغ پسان چې دي دا مخامخ زړېږي چې ډېر وړي هغه بس پیس کې خوښ کړي، څوک نیم وړي، څوک ورون وړي، څوک لاس وړي، د دوی فرمایش دی. ګراک خو چې دی زیاتره خو ما دا مین شاعره ده، پر روډ باندې زما دوکانداري ده، چمن کراچي، کوټه چمن کراچي، دا لین روان دی. دا ګوري مطلب چې د چا واوسي هغه ډایرکټ درېږي، غوښه پورته کوي. د هغه څه علاوه د اډر په لیول باندې یا په یو تعلق باندې یو بل ته په وټساپ زما سره په رابطه کولو باندې دا غوښې تقریبا د کراچي بورې ما استولي دي، لاهور ته هم خلکو راسولي دي، حتی اوس نور ماډل لرم، خو زه روان یم انشاءالله سمدلاسه کوشش زور لګوم چې په داسې ځای کې ډېر وچ کړم او ډېر مال خرڅ کړم او ډېر ګراک جوړ کړم.
د لاندې غوښې په ریټو کې تقریبا څه نه څه فرق راځي. هغه په دې حواله سره راځي چې ځینې غوښې ډېرې وچې د ډېرې شپو وي، هغه وزن کموي، ریټ لوړېږي. داسې نه چې موږ زیاته ګټه پر کوو. یا وچې چې دي هغه نور وزن کموي، د وزن پیسې بالا کېږي. او د هغسې علاوه چې کم دی د 1500 موږ ریټ ایښی دی، د دې څه بالا ما نه دي خرڅ کړي نه زیات یا خو حالانکې د دې ریټ خلک زیات چلوي. خو موږ د ګراک تقریبا د یو اندازې خاطر کوو او بعد څه د هغسې علاوه چې دی د 2000 پورې هم ورسره میلاویږي. هګۍ پیچې یعنې زړې نوي دا سره غوښې ته ګورو، د غوښې د وزن مطابق قیمت ورته ایږدو.